یو دوه شعره چې اوس په لستوڼي کې د مار ضرورت پاتې نه شو اوس په لستوڼي کې د مار ضرورت پاتې نه شو اوس خو په خپله خلک خوري د زهرو ډک دي خلک اوس خو په خپله خلک خوري د زهرو ډک دي خلک او ها زرګله دلته به د چا نه د څه تمه وکړو زرګله دلته به د چا نه د څه تمه وکړو نه د قلم په زور خبر نه په ټوپک دي خلک زرګله دلته به د چا نه د څه تمه وکړو نه د قلم په زور خبر نه په ټوپک دي خلک او غزل دی چې کعبې ته د احرام په ځای په زغرو کې راتلو کعبې ته د احرام په ځای په زغرو کې راتلو دا خلک چې د خلکو په خبرو کې راتلو کعبې ته د احرام په ځای په زغرو کې راتلو دا خلک چې د خلکو په خبرو کې راتلو او لیدمې چې قیامت ته خلک ټول لغړ ولاړ دي لیدمې چې قیامت ته خلک ټول لغړ ولاړ دي بس یو دا پښتانو چې صادرو کې راتلو لیدمې چې قیامت ته خلک ټول لغړ ولاړ دي بس یو دا پښتانو چې صادرو کې راتلو او نور څه کوي خو ستا چم ستا لیونو آباد ساتلو نور څه کوي خو ستا چم ستا لیونو آباد ساتلو از غو کې به راتله که په ډبرو کې راتله شعر دی چې سر به یې د سر له درده وتړ دی بازو چې سر به یې له سر له درده وتړ دی بازو نومونه به بیا هم شملورو کې راتله چې سر به یې له سر له درده وتړ دی بازو نومونه به بیا هم شملورو کې راتله او شعر دی چې اوس هم څه بده نه ده خو ځواني ولاړه رانه لاړه اوس هم څه بده نه ده خو ځواني وه رانه لاړه دا ښکلي به مې چمته په لښکرو کې راتله او شعر دی چې واړه دي که زاړه دي اوس د ساندو سوداګر دي واړه دي که زاړه دي اوس د ساندو سوداګر دي همدا خلک به ګله په سندرو کې راتله او کعبې ته د احرام په ځای په زغرو کې راتله دا خلک چې د خلکو په خبرو کې راتله